د هر حاجت پوره کېدو دپاره او هر دعا قبلېدو دپاره عالمانو د بسم الله الرحمن الرحیم دا آسان ترین ختم ښودلی دی که نه. که چېرې تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم دا ختم وکئ او ورپسې د خپل حاجت پوره کېدو دپاره دعا وکئ نو ستاسو دغه دعا به انشاءالله ضرور قبوله شي او ستاسو دغه حاجت به انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره ضرور پوره شي انشاءالله. ټیک شوه. نو زموږ عزتمندو ختم د بسم الله الرحمن الرحیم بالکل آسان دی انشاءالله. ډیر لږ وخت په پیستاسو لګي خو انتهایی مجرب دی. نو دا ختم زه تاسو ته درخېمه خو د ختم ښودلو نه مخکې زما طرف نه دا خبره اورئ چې ټولو ته مکمل اجازت دی چې څوک هم دا ویډیو ګوري که نه او دا ختم زده کوي نو ټولو ته زما طرف نه مکمل اجازه ده. ځکه چې بیا اکثر خلک په کمنټ کې رابطې کوي او تپوسونه کوي چې موږ ته د دې ختم اجازه شته دی او که نشته دی. نو چې څوک هم دا ویډیو ګوري هغه ټولو ته زما طرف نه مکمل اجازه ده. صحیح شوه جي. نو ختم څنګه دی د بسم الله الرحمن الرحیم؟ آسان ترین ختم دی. تاسو به داسې وکړئ که نه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو 12,000 پیرې برابروئ. ښه بس چې هر څونه ورځو کې تاسو برابروئ دا به تاسو 12,000 پیرې برابروئ. 12,000 پیرې به دا تاسو برابروئ. صحیح شوه. خو 12,000 پیرې به دا تاسو څنګه برابروئ دا طریقې لږه شانته زده کوئ. ښه داسې به تاسو کوئ چې بسم الله الرحمن الرحیم به تاسو شروع کوئ چې کله 1000 پیرې برابر شي که نه 1000 پیرې نو 1000 پیرې نه پس به بیا تاسو یو پیره درود شریف ووایئ د مونځ والا درود شریف یو پیره به ده ووایئ او ورپسې به د خپل حاجت دپاره دعا وکړئ چې ستاسو په زړه کې کم قسمه حاجت هم وي هغې حاجت پوره کېدو دپاره به بیا تاسو دعا وکړئ. چې کله تاسو د خپل حاجت پوره کېدو دپاره دعا وکړئ که نه دې پسې به بیا تاسو بسم الله شروع کړئ. وای به چې کله بل 1000 برابر شي که نه یعنې 2000 پیرې برابر شي دلته به بیا تاسو یو پیره درود شریف ووایئ او ورپسې به د خپل حاجت دپاره دوباره بیا دعا وکړئ. ټیک شوه. نو چې څنګه دعا وکړئ تاسو دې پسې به بیا بسم الله شروع کړئ بیا به تاسو بسم الله وایئ بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو وایئ چې کله بل 1000 برابر شي که نه یعنې 3000 پیرې برابر شي بسم الله الرحمن الرحیم دلته به بیا تاسو درود شریف ووایئ او ورپسې به د خپل حاجت پوره کېدو دپاره بیا دعا وکړئ. نو ورپسې به بیا بسم الله شروع کړئ چې کله هم بس 1000 پیرې برابرېږي که نه هغې پسې به بس یو پیره درود شریف ووایئ او ورپسې به بیا د خپل حاجت دپاره دعا کوئ. هر 1000 پیرې به تاسو یو پیره درود شریف ووایئ او د خپل حاجت دپاره به دعا کوئ. چې کله 12,000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم برابر شي که نه آخر کې بیا یو پیره درود شریف ووایئ تاسو ورپسې د خپل حاجت پوره کېدو دپاره دعا وکړئ. نو انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو دغه دعا ضرور قبلېږي. ستاسو دغه حاجت به د الله رب العزت په فضل او کرم سره انشاءالله ضرور پوره کېږي. صحیح شوه جي. بس دا آسان ترین ختم دی زموږ عزتمندو. ها ټایم هم درته ووایم بعضې خلک بیا وایي چې دا به څه ټایم کې وایو بس چې کوم ټایم تاسو ته میلاویږي مخصوص ټایم نشته دی مخصوص ورځ هم نشته دی چې څونه ورځو کې بس تاسو برابرولی شئ که یو ورځو کې برابروئ 2 ورځو کې برابروئ 3 ورځو کې برابروئ هغه ستاسو خوښه د ستاسو مرضي ده چې هر څونه ورځو کې برابروئ خو بس دا به تاسو 12,000 پیرې برابروئ بسم الله الرحمن الرحیم او هر 1000 پیرې چې برابرېږي ورپسې درود شریف دی او بیا د خپل حاجت پوره کېدو دپاره دعا کول دي. صحیح شوه جي. نو دا وظیفه وه زموږ عزتمندو. ټایم هم ولې نشته دی چې کم ټایم تاسو وایئ او څو ورځو کې برابروئ نو دا چې تاسو برابر کړئ د خپل حاجت دپاره دعا وکړئ نو انشاءالله حاجت به مو د الله رب العزت په فضل او کرم سره پوره شي. نو بیا به انشاءالله د باندې ناچیزته دعاګانې کوئ. ټیک شوه. که چېرې په دې باندې پوه شوي خو صحیح ده ویډیو د ثواب په نیت باندې ملګرو سره شیر کړئ او که بیا هم تاسو ته پکې څه خبرې څه تپوس وي کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به کوشش وکړم تاسو به پې مزید پوه کړم خو وظیفه خپل هم شروع کړئ ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.